د انګلستان د کرکټ ملي لوبډلې تکړه او نامتو توپ وهونکي جیروډ د انګلستان ملي لوبډلې لپاره ریکارډ جوړ کړ او د دې هیواد لپاره تر ټولو مخکښ منډه جوړونکی لوبغاړی شو. جیروډ په ټیسټ، یو ورځنیو او 100 ورځو لوبو کې تر بل هر انګلستاني لوبغاړي زیاتې منډې جوړې کړي او په دې سره یې د انګلستان لپاره یو ریکارډ جوړ کړ. هغه په 290 ټیسټ، یو ورځنیو او 100 ورځو لوبو کې ټولې 15,280 منډې جوړې کړې دي چې تر ټولو مخکښ منډه جوړونکی لوبغاړی وشمیرل شو. د انګلستان لپاره په 3 واړه فارمټونو کې مخکښ منډه جوړونکي لوبغاړي: اول جیروډ په 290 لوبو کې 15,280 منډې جوړې کړې دي. دویم کوک په 250 لوبو کې 15,230 منډې جوړې کړې دي. دریم پیټرسن په 215 لوبو کې 14,290 منډې جوړې کړې دي. څلورم بیل په 280 لوبو کې 14,311 منډې جوړې کړې دي. پنځم ګوچ په 243 لوبو کې 14,190 منډې جوړې کړې دي.